کابل کې د لسګونو ورزشکارانو ترمنځ د لامبو وهنې واټر پولو سبق سیالۍ ترسره شوې چې موخه یې په دې برخه کې د غوره لوبغاړو موندل و. مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې د کابل ښار څخه 45 لوبغاړو برخه اخیستې وه او د یادو سیالیو د ترسره کولو هدف په دې برخه کې د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. خوشبختانه امروز ما فدراسیون ورزش‌های آبی افغانستان توانستند که دومین دور تورنمنت حوزه شهر کابل با میزبانی بزرگترین حوض شهر کابل حوض آمو برگزار کند که در حدود 45 ورزشکار از شهر کابل اشتراک داشتند. در طول سالها همیشه کوشش کردیم که در سطح پارالمپیک همیشه کوشش کردیم که مدال پارالمپیک به دست بیارم و خدا را شکر که تونستیم پارسال یا 2024 بعد از 12 سال زحمت و خیلی زجر و سختی‌های زیادی تونستم که 2 مدال نقره پارالمپیک بگیرم.